یو سړی او ډیر زیات غریب او داسم غریب چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک نو پلار روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه هاي هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخله داسې سوک بئی چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم د ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمر زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه با یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپای ورکړه چې خدای بندا مرګ مغواړه دا یو روپای والو بال بجله په وړو والے او وخت به پیتیر سړی ډیر خوشحال شو روپای واغستا وړو وړو وخت پټال د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځیده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو هغه سړی چې اچا ولا یو روپای ورکړی و بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکه خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډیر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړې و او نن د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو په وکا بادشاہ دی د ملک نو عزیزانو یو درخواست یو لیکل او دا درخواست په سر باندې دا اشعار لیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دی وی او ما په ډیر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل
دا د پاکستان دا کو سړب وزیران نو درخواست ولا یو صحیح شو پیشو پیونی کی چې امکمه ته یو سينو او زما ما په آرام کې نه دا څنګه وزیر هر چاته لیکل ته زه کم هغه ورځ یو الک ما تراغه ویجی وزیر اعلی سے پلی کلی دي چې زه ولا ورکی خو بسته د افسر ته وای چې زه راکی ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دسخطو کې نو بدا خو جوړ زه د زیاولک نکشو نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالب په دلی کې چې کتابونه اخلاص کړنو پلار ورپسې خط لیکلو چې راځه کنه بسته ازوی ورته ولیکل چې پلار داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور دا کتابونه م اخلاص ک خدا غلور دا نیم نکاح شوه او نیم پاتې نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشینو بیا درځما ما قبول کړی دا خو چې دا راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهیږي ما قبول کړی دا خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې استا په قبل دو کې ده کده جنې په قبل دو کې ده په دې می پوهیږي ها تا خو به وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چاغه خودم قبول کی کا تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناشته دا سره جوړه اغوسته دا او شونډې سری کړي دي سترګې تورې کړي دي او دا تاسو غوندې غلام جان روان دي په لار چې دا سی ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشه لب لاله بر لب بام نظر میں آیا سره جامع او سره شونډې او تور سترګې پاس په بام ناشته دا خدای سب کیږي هغه ورته د پاس ناواز کو چې نه بزوري نه بازاري نه بازار میں آیا کو تکشا پارام تیریگا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بستاله استرانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا خو سوال خو چې د په قبل دو کې نو سوال خدای په قبل دو کې اوس دې به وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه ده نیم پاتې ده نو ما غسړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي ده خبره د متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیازم کوي متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدام ته وای چې به وزیر درته زو حکم دارا ته وای وزیر کړه د استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شو زلار ني سلار لنډوا د وزیر دسخط شګه شته مال رانیز دیکو په لته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته و جړل او ډېر و جړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50 زره خو ورته ډزې وکړي وي کلاشن کوپ باندې علاوه کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼې خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویڼې لګه صفا کی چواړي ګنده کړي مالا وزیر په سریزه کنه
چاته دې چډه دې کولی هغه ته هغه پسې ګرځه کړ ماله وې اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي بارهام کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلی چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ راواغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما داغي په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو دانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغي داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي هغه بوټي کې اوږي وشي اوږي او هر وږي کې سلسل داني نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په 200 دل درک او که مزید خدمتم نو ګره بیا به ما خبره عزیزانو دیتا وی کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیره نه څوک چې د چا نیکی هیره کی عزیزانو دام انسان دا نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسېږو دا دومره کمینه وخت او رذیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغوم ولا چې خلاصې بیوش قرض دی ورکو په خواب قرضونه خلق چاله ورکه قرضدار وکي دي قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض وړه ده بیا په دې لار نه تیری یا چې تیریږي په سایکل نو داسې 30 تیر شي لکه د ګولای پشا وته کور دې وران شه خو 100 روپۍ دي یا 40 یا 50 کور دې وران شه خزی انسانیت تا ګور ابل اورد یو خزر اعلی ول 2 کال او شو ز وطن ته تلوما او د دې دکاندار ما باندې اتانه پاتې و په دوايي کې اتانه نو 2 کال پس رالما مالچه اغاتانه ورکه مسنه چې قبر لای په غاړه یونس خزر سړی شیخان ګری به دوی بیوسی بیا به منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پردے واوری
یو پیسہ دی چې پردې خورلی یو پیسہ قیامت کې بدر ته ویل شي چې جنت تزا خود دې سړی در باندې یو پیسہ دا ارو دل اور کنو بیا وای چې دې منډه کې پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکارش نو دې به ورپسې ورټوب چا پیسہ اوچته کی پاس چرازی بیا به تی پریوزی نو بیا به ورپسې ورټوب د خدای خوخه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې وي یو پیسہ نن پردې مال خړل خو زمونږ د مور پای دي نن تو وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم روان څه ظلم دومره ظالم ملک به په مقدس مکه نه لکه پاکستان چې او دومره ظالم ولې د دې نا اهله حکومت دلاس د دې کمسلو دلاس دومره عظیم ظلم دا ملک د خدای د ماخام نه را پیستا د ماخام نه را پیستا بیا پیرنګیانو امریکای تاواله کی دا کمسل او دا کمینه د دې کیو دوی تخپل ملک ملوش د نهو کالو ماشوم تختوا د نهو کالو ماشوم او یو نیمه میاشت د نهو کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ پرې دا ستا ملک دا ستا وطن ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري ماشوم خو پرېدا چې پردای چرګه بوزي چې پاغه ټول ملک درته داسې بمباری وکم چې درته لوټه لاندې باندې پرېدا داسې خلک که ژوندي په دوی سره خدای دې په دوی سیلاب راولي طوفان نوح پر راشه چې لوټه لاندې باندې پاتې دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم زه د هغې نه زیات ظالم یم دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي مولا د هغې نه زیات ظالم دی که پیر پکې اوسېږي هغه پیر د هغې نه زیات ظالم دی ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا دا د هغې نه زیات ظالمان دا ستا ملک پردې کشتونو باندې به ډټسن اغستې پړت او به تختې 70,000 راوړه 40,000 راوړه 13,000 راوړه حکومت لا چې ورشه د جنډه بازار اجراګانو ته دا د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله وای جرګه ور سره وکړه جرګه ور سره وکړه ته خدای تباہ او برباد کړو ته څه د پاره حکومت چې زاغه سره جرګه وکړه ته څه د پاره جرګه ور سره عزیزانو زماره قطن مطمئن نه دی د ملک نه بالکل مایوس او داسې مایوس چې داړه مې د دې خولې نه باروز په داسې ظالم ملک اوسېدل چې دي دام ظلم چې ستا په مخ کې کم ملک دا ظلمونه کیږي دا څه د انسانیت خبره ده دا څه د سړیتوب خبره ده غل ده غلا اوش غلا غلیونیو سړی وې زما کور وران کړي غلیونیو جی کیس په رجسٹر ده کیچ په رجسٹر ده تانا کی کیچ په رجسٹر ده کچرو ته بلار شي او کچرو کې به وکیلو نیسی او کیچ په رجسٹر ده پلده کول وران کړي ده
او په غلب مقدمه چلیږي او بیاش میاش تاریخونه وي 2-3 کاله کې بغل پټ راخلاشي پر دې کورې وراره کېچ په رجسٹر ما ته پته ده تاسو کې سونه رجسٹر عزیزانو عرض میں داو خدای رانی ولی قوم د قوم خدای رانی ولی دے او انشاءاللہ نور بمرانی سی نور بمرانی سی د ځان تماشې بکوي نور بمرانی سی خدای سره پډزو یې د خدای او د پاکستان د قوم جنگ دی مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي دا خدای او تاسو جنگ دی خدای یو څو یو تبل سکے تاسو خیال را قوم د قوم خدای نه سرکشو با هغه ورځ یو کور دې زما ور سره ډېر همدردي و ډېر همدردي دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورما د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي الکه دا څه کوي دا بیګامه سه د غره وړو لغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي بس ده لکانو سه شغل مغل جوړ کړي وی سی آر کور تر دا د غریبانو غریب چې سمره د زن طلاق بچي دي نمره د بدلې وځي ببل څه غریب وس نشته دا د خنزیر بچي خدای پیجندلی وس نشته هریان شو وتا سو خدای تباہ کا چې تباہ شو نړکه مې وې ا رحمان بابا شعر آیات سوچے زتوبا پاگ تیر عمر کاغم زتوبا پاگ تیر عمر کاغم چه تیر شوه دے بے یار پا غفلت کے پخپلو کروخ پیمانو ما څه خیالو د دې متعلق دا بس ظالمان خپل دا هغه خلق چې دروټای درکې دا مونږ او تاسو چې لګ ډیر خو د پښورونه یو وای پښو ترغه پوری شیخای چې په مګو نه یې پیخه غریب ماندګي غوندي پښو راو ګوره ماندګي میاو 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 اخسری پیرا هم راش ته دغه غریبی پښو ته لګ مګه وخه ته د دې د منډه بیا وګوره په مګي پسې مونږه د غریبي پښورونه پښو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه یې پیخه دا مونږ په ځای خدای پاک راګیر کړی او رانی ولي چې څنګه مونږ یو تاسو د مونږ د ملک نظام تو وګوره دې بېمانه حکومت ته منافق اعلان وکړو چې مونږ خپل بجټ واپس واغست خلک غلی کړي چې خلک غلی کړ اوس مغه بجټ یو شی په مزه ګرانې لګیا بجلی ګرانه کړه سوی ګیس ګرانې لګیا د خاورو تیل داسې په مزه یو اول خو یکدم خلکو غلط دی ول ما واپس واغستو دا بل زمونږه په ګډو کې وخ چې را باندې خدای را مسلط کړي اوس یو شی در باندې په مزه ګرانه ډېر خلک ګورو بچی چاته بخکی عزیزانو دا ټول قهر چې د آسمانی دی آسمان ته چې متوجه شوی نه یونس علی السلام قوم
باندې راغله عذاب واپس ولی لاړو؟ ولی؟ ځکه چې قوم د قوم متفق شو، یو شو، او په یو आवाज خدای ته وې چې یا الله غلطه يم کړی معافي غواړم. راغله عذاب واپس لاړ. نن ستا په ملک قوم د قوم متفق کم سي په قهر عظیم اخته ده ستا پاکستان. مذهبی طور وګوره، شیعه سنی جګړه، شیعه سنی جګړه به ولي کیږي؟ شیعاګان خو په کابل کې مو د کابلیانو له قران ور کوي چې تاسو د شیعو جلوس چرته په سړک لیدلو یا شیعه بار راوته شو؟ نه، شیعه خو عربو تمزي مجال دې چې کړتو کی. نن ستا په بل کې شیعه ولی فقه جعفریه غواړي لګیا دي، او ته د سړي زوی نه کوي. شیعه دي څوک؟ ستا په ملک نن قادیانی عام لټریچر تقسیمی، عام قادیانه بس تبا په ملک مان سات څنګه اخلي او د قادیانیت نوم به څنګه اخلي؟ خو زه سړی نه یم کنه. بریلیان دي صاحبت، بوتان زیارتونه دیو، شکرانی دیو، مالگی دیو، جاروگانی دیو. دا څوک کوي؟ تاسو ورشي دي کلو کې وګرځي کنه. د اتوار پورز د پبو میا صاحب میله کې د چا خزي وی چای شیخړې مخ کې شیخړې ورپسې نه مرګه شیخ صاحب چرته تلې خزا کې مې بعد نه د باګړو دلانو خزا کې د بادل ته ستنې ورته واله بیا کوزنه را په سر کړی صاحب التنو به راغستی په سوکا کې ورته دغه ټومبلی دا واخه چې باد یو نو. تب ولې دا سکیږي؟ او ته سړی نه یې، ته سړی شوې، ستا خزه به ولې داسې کوي؟ مونږ سړي نه یو. تاسو وایي چې په دې لارو کې ستاسو د خزو جنجونه تیریږي، په لارای کې خزو ځان سره ډول کې ایخی که نه ایخی؟ تاسو دا د کلو پښتانه ټول خلیل مومن خلیل مومن خلیل مومن سی خلیل مومن مرګرو ته خلیل مومن تیر شو باړې نه غاړي مومن دی او دی خو خلیل دی پلاره کې ډول کې ځان سره یې خې صاحب دم ورته ډول کې هغه زمون خزي ورته لاسونه پړقې کنه پړ او ټول خار او بازار په تماشې کني دا خزه چې ټیکسي لارې وی روپای سورلای په کسواري کیږي هغه هم پښتون منګه پښتانه نورورا په آرام کې نه خدای پراسته کنه پښتانه ا بیره خبره ده چې یو لنګم نه دیواله پرتګیا چوي خیال امراغه جی نه پښتانه یې نه خلیل یې نه مومند یې پوښوي پتم نه لګي چې کم قوم یې شیخیل یې کډمان یې کنجران یې کنایان یې خدای چې سب بلای د پښتو خدای کې رګ نشتا اوس پښتو جبه ویلو باندې سړی پښتون کی نو عزیزانو عرض میں داو
چې انسان جوړېدل ګران کار دی. انسان هر څه به جوړ شي. اوس زه په غره کې چرته یو کوډاله جوړوم او پکې کېنم او یو دوه بړی سي خوشي کوم. تو ګوره چې د غره ته څومره دنیا برچ راځي. دلته یو ولی پیدا دی خور هر مراد پیاسیلی. نو زمونږ د ملک خزه دلته یو دوه ډمان جامړه کړی دلته زمونږ دیره کې اعلی جوړه شهیدان راوتی او هر مراد پیاسیلی. عالم قتل یو د خزو خلیل مومن نه ګلاب بابا محال قتل یو په ریګی کې دغه کې دا سپیرسنګ کې اعلی حکومت ورته جی ټی ایس لارای چالو. اعلی ګلاب بابا دی چاوینه چرته پریوتی اب زمزم داغه دوس قوم دی. لره د دې خدای قسم په خدای دی چې مخونه د دې خلق را باندې بدلې چې د یو نه دویمه خبره را سره کې غوسه راځي. خبره نه پوهیږي. عقل پکې نشته. سړی توپ پکې نشته. سار مې یو توی دلته بناستی دی جمعات کې ناس تو خبر پرت خبره بو مال د مجلس کې کېنې نو د مجلس آداب زده کا. اول خو کېنما کم مجلس ته چې چارا غوخته نه التمکه نه ککې ناشتي نو چې د خبرو دعوت چا نه درکړي نو خبره مکوا. په تیار روټای ور پیښ شوي نو لاسونه ورته مخ چې خان دا خو جوړ تیار ده ها دا کار مکوا. علي خاده ځان نه ما جوړوا کې دې شي لګي دا غي په کور کې نور اینا نو کور والا به شرمېږي کو بنه شرمېږي. خبره کوي کنه او بنه شرمېږي او به تعالی روټای نور کم ځای نه پیدا کړ نو لاسونه من غاړه چې ها نه خو په تیار راځي نه نهر اورس تیرا کا او چې دا کارونه کم درستخان تا بلل شوه نه خبردار چې ورته کین نه کبي عزت شوي نو ځان ته بي عزتي کوا. لکه ماته اورځ یو سړی وي چې پیاله د لاس کې دا مونږ ته ستمونه ماوی منافق دی ته وای چې پړی یوي او په خله بلې او ما پیاله و نور چای ویم نه انا مې نو ما تخپل سر می خوګېدو کتا ته مې ست کړې منافقت کې راځي. ستونو متونه نشته. لار لنډوا لار لنډوا پلار ازیاسی چټي ها راوړې دم راوړه مله سي نیخ تیریګا کار خلاصوا. تاسو خیال راغی لارې لنډوي لارې دغه چې موږ د دې قابل نه یو چې یا موږ سره سوکینی یا موږ چا سره کینی. دا سړی ته موږ کې شته دا انسانيت موږ کې شته. کته د چا ځای لور شم خو سب دا تور ګونګټان نه دي دا جمعات کې په دې وخو کې چې پیدا کی لیدلې جمعات کې چې جمع تیر شي کنه نو په اخر ورځو کې تور ګونګټان نو تور ګونګټ له چې ګوت وروړي نو ګونګټ پوسکای چي چې ګوت وروړي پوسکای واچي چې داسې بوې کې تبوي چې د دنیا ډیرانو نه می جوړ بوې مونږه تور ګونګټان یورورا او کال چرته زم پوسکای چي او کچاله زم پوسکای چي. خبرو چل خو درزینه سړی توپ خو درکشتنه انسانيت خو درکشتنه عقل خو لرینا. نو عزیزانو مونږ کې دا ټول صفاتونه به ال راشي چې مونږ کې انسانيت راشي او چې انسانان شوي نه یو. انسان با اول صفت دای چې د مطلق انسان بده پړه کې درد په خبره به پويږي په سوال جواب به پويږي د بل تکلیف بخپل تکلیف غاڼي
دبل مصیبت بخپل مصیبت مونږه دبل اول مونږ مليانو کو تا کرویر کی هاي 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 زوی دې مړ دې ځوان ظلمه زوی دې مړ دې او زه دې ادیره ته جنازه سره لاړم او دا غسقات وشلې کیږي زور تلاش نه سم کنه ها ستا کور ته ختم لدر شمه دننه د خزه ولونه هاي هوی جوړ دې اگر روټه زفرم کنه په ایمان ودا سټیم کې چاله روټه پند ور زمونږ په دې اپریدو کې وګوره ویر کوي په دې مړو باندې او ډېر ظالم ویر چې مړ اوچت شي خزه ولونه او خپلوانی ویر کوي نیم خلک مړی سر روان شي نیم خلک وریجو تکینه په دې اپریدو کې आवाज پکې جو ټوګر کې ټول بنڅو ټیکاله تایور دا ټول بنڅو ګیرو والا ملکانو پټکو والا پټکی باندې څوک سړی کیږي ا پټکه خرتم په سر کنو هم سړی شو ټول بنڅو ماړه تایور دا شوپاړې بو ا ویراوري دا خزو جړاوري دا ماشومان تګوري چې دا یتیمان شو پلارې مړ شو او دا د انوړای په خپلن نه باسي وای په ایمان دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي یعنی چې یو ځکه کور وران شي التبتاله او بس کل څنګه مزه درکې او بس کل روټه خوراک کو پرې نو عرض مې دا او چې انسانيت خو په دولت نشي رحمان کبوت سل زره د سرو شي انسان دولت موږ د دې علاقې دولتمن سړی دی نه دا جماعت چې پکې دا غیر چاپیر ټول بزرگان اوسي خان دی خان مالک دی جماعت کې وبن خيجي دی ډیګای تا دا جمعه پرز ګوري تاسو څومره تکلیف کړي وبن خيجي دو په پونه ورته نه نيستي دي وبن خيجي دلته یو پمپ لګول پکار وای ښا چنده په ولو کو کنه اته ستندرواله په بم لګېدلې په توپ لګېدلې نه نه زبم پکې چنده واچوم کنه ما ستا چنده مې که پکې واچول دي خلکو منظم نکېږي بیا ځکه چې ته پلیتی عزیزانو دا زمون حال تاسو خیال را کوئی دنوی پکې وادي پکې په ډوبو باندې د سلو روپو لوټو نشین دي او کوړته دي جماعت کې او ټوټه ماته ده نار سره بلګه گیدړ باندې لکه په کونه کې منډي او جماعت دروازې نه به بهر وځي اشر شر باوري چې دی جماعت دا ټوټه ماته ده دا بمبای ماته ده شر شر بیاوري او ټک لاندې نه بدغه وکيو نه انسانان دغه ټوټه کستا کور کې ماته شي بیا به څه چل وې سړی به ورته ګورمنو مالخه چې د خدای د کور ستا پړ کې دا قدر ده چې دل دې سړی ونه کتو چې د خدای په کور کې ټوټه ماته ده چې ولا سړی را ولا موجوده کوم او د خپل کور درته دا د خدای کور کې به ته خلاصيږي او دا د خدای کور بستا شپارس کوي او ته په جنت ته نو کاکاګانو منځونه ډېر کوي ما په خبرو پويږي نه ډېر ځان مګي ما د جمعه درد جمعه ترانه نوځي جمعه ګندای پک جارو راواله یو جاروي کوي بازار کې ودرېږي چې څوک خلق منځ نوځي کړه ورته سموي ستاسو نفس مرشي جمعه ترانه نوځي د استنجاګانو زې ګورا ک ګندای جارو راواله او په پرېدا د استنجاګانو زې نو ویندا الب انسانان کې تاسو خیال راغی کدا کار درکې نو انسانيت ګران کړ تبلیغ والا او تدلته د جمعه دلته یو امیر صاحب اوس لا پچېلا تلې ده او چنیا جمعه ګنده جارو کوي نو دې زنه میونی چونی متصق بلا والے چته نه جارو کړه جمعه
ټیک جارو رااله دا جمعه جارو کو کدی بیا आवाज کو چې چڼیا په دې جمعه کې درنه غول خاصنه ګډ وډو باس چړی ته بوله دا سړی ټوکړي ټیپر په خرڅه چې د استاد کوره وظیفه لیو ایماندار دا ټیپر په خرڅه چې استاد کونی د اوچتو زيونه بدر توین ناجیدانو انسانان شي انسانان کله کله چواړې نه چواړې جارو راوالی په خپل وړاندې جارو کې چې بندي کوړه پرتای کوړه ټوکرای راوالی په خپل پکې واچو یو طرف ته وغورځوي او بکړې شي دا جمعه پرځه مسواک سپینا ټوپه او تر مم په ځان مګری او چې چا تر مګری ما تلاس مرا کوي معافي غواړم ما بیا زکام وای اس خاطرم په ځان مګلی دا تر مګی سجې جمعه مستروانم د جوړیانو ټوکرای راواله اګنګي چې پرتی دا په سر کا وباره وغورځوا ا تیر ورځو کې مې دا څه کوتا کراغسته ورنه زمونږ بند واغه مې کولاوله کنه ایو سره هغه ماته چې ها مولانا صاحب دا څه دا چوریانو کار دومره لوی عالم او دغه ما خپکه ور دغه کړ او داسې می او د پلاستیک لفافه د داسې می لړه کوم په دمه ور واچولې وله زه دې غر کړم مالزه خو غر کوم چې ته هم را سره غر کې دا ډېر ښه کار په دې باندې سړی نفس مرشي مړ ما په خبره پوهیږي نفس دې مرشي په ایمان وای چې ځان ته څوي او جارو راوالي په دې کوڅه کې دا ځای جارو کوي یا د جمعات تله جارو کوي یا په جمعات کې جارو په دې بخنخ کوي دا کار کوي که بوډاګان یې بوډاګانو د لاسه خو جمعات کې امامانم تنګي او طالبانم دي تنګي چرته بوډای ز په خپل 22 کاله بجلیګر کې امامم دا بوډاګان براته مخامخ ناس ته ټوخې دبا کله به مونږ دیو ګد کړه یو بوډا میونی او د کړکای نه مې بار غرزول مال بیا دی ونه ګورم په دې جمعات په کور کې د خزا او انګور نه پری دي خوارشي مونږ له دا غن راو شرلو جمعات ته بوډاګانو واوري چې جمعات تلار شي غلی ناس ته سي چپ د جمعات یو ګټ کې دا مو وای چې نا وخت شو یا وخت غلی ناس ته او چې امام مدرګي بس پاسو منځو کا دا سه ناس تو سا لکه یو شاعر وہی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و تبارک دا بادشاہ بادشاہو دا سے بادشاہو چې د په شان د بادشاہو کولو مثال به تر قیامت پورې پیدا نشي د چې څو وخت کې وفات شو سورځ پس چا خوب کې ولید چې څنګه چل در سره وشو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته فرمایل چې تپوس مکوا زه چې په قبر کې خاک شم او خلق رانه لاړ نو د جنتونو څومره مخلوق چې وو اغي ته اعلان وشو چې ټول د جنت نه بهر شي او پلین باندې دواړه طرف ته ودرېږي عمر ابن عبدالعزیز را روان
उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाई छे मलेके राले हो माते वे चराजा नु देवाई ची यो खुदाई बपी पुई वी चे सुमरा वक्त रवान मा तदा अंदाजा पता न लगी खुद द्वारा तरफ तद जन्नत मखलूक वलाड़ो और द गुलुनो दस्ते पलास की नीवले और दा अल्फाज वे सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम अरियो बांधे बचे जवरतलम नागबवी सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम अजीजान दागा अल्फाज दी चे अहल जन्नत था जन्नत ता दुखूल न बाद में खुदा पाक हुआई यानी जन्नत ता चाहली जन्नत न नौजी नुड़ुम बने सलाम बपिदा अल्लाह पाक वी और दा अल्फाज बई चे सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम नो अर्ज में दाओ चे उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह चे हो दायो कामिल इंसान हो नो द मर्ग नरुस्तो और सरा अल्लाह प कब्र के दा मामला हो कता सो ख्याल हो कई सड़े चिमड़श तमाम वसाइल चिदीदा मुनकतीश तो खज सरा वसीला मुनकतीशी जोए सरा मुनकतीशी लुर सरा मुनकतीशी प्लार सरा मुनकतीशी मोर सरा मुनकतीशी दोस्तान वगैरह वगैरह तमाम वसाइल चिदिया मुनकतीश और द कब्र लांदे पदा तंग वंदे के आगा न मुनकती की दुन के शहद से शहद है आगा सिर्फ द खुदा ज़ात कदा गजे के खुदा दरसल का रहमान बाबा हुई चे अल्लाह दरसर अमल नवी रहमाना चे अल्लाह दरसर अमल नवी रहमाना का फौजुना दरसरवी यक तन्हाई देर फौजुना गोया पास पर कबर दे वलाड़ी वो चिलान दे खुदा दर सरनी पास द फौजुनो जोर ता तनिशी दर रसी नो अजीजान अर्ज दाओ पर हिंदुस्तान के गोरा रोजाना पर सऊनो खलक मुड़की चे कल ना हिंदुस्तान जोड़ दे मार्शल्लाह पर किराने ला दलता जमुंगा दे अमीरुल मोमिनीन बिया खबर मार्शल्लाह ला जोड़ा करे दा इंशाअल्लाह दर बांधे बियारा रवाना दा का खैरी तमाशे बहु कई दजान बिया खबर उस दे ला जोड़ा करे दा चालात खराब हो खकेदना नो मजबूर शुम मा मार्शल्लाह राव तदका खबर खुदल चिकमी वर्जी आगा अड़ो चाला वर्जी ना पदा सी बिंजली बुजुर्ग अवड़ी दिली यो खुदाय बमते इखलासी यो खुदाय तपोस निश्न पर कराचाई के नन अखबारों गोरी चे कराचाई पास पतालुनो के दमड़ो दलाशुनो अंबारूना प्राति अंबारूना और शनाखती न की च दादी चोक तिके ओगवाखे प्रति दिन तिके ओगवाखे के बस खपल मड़े चो पीजे नो दुई राल साहबा और अस्पताल तवरा लो सदर ज़ियाउल हक साहब मरीज की इयादत कर रहे हैं
جوړ انجویم چې ده دوره ملتوی کړه هم راغې عیادت کې او مجرمانو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی چې کوم هم نیولي هغې سره هم څه وکړه چې لا پاتې اوس نور چې نیسي هغې سره به کسر اٹھا نہیں رکھی او دا داسې بې غیرته قوم دی داسې د عقل نه پاک قوم دی چې دومره نه پوهېږي چې هلکه زه چې په بم ولګم نو زما د پلار او نیکه دې هم کور روان شي چې وزیر زما تپوس له راشي او زه به پرې خوشحالېږم تاسو چې زه په بم ولم خوشحال به شئ دا سړیتوب دی په دې اخبارونو کې چې دا فوټو وګورئ توکاڼې پې توکئ دا خو وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو وزیر اعلی د سندھ وزیر اعلی ته پکار دی چې په خپو کې پړی واچي او د سپي غوندې په سرکونو راکاږي خلق کیمه او کباب شو او دا چې د پیر پګاړو پر کټه ده خوځایه نه ذلیل حکومتا د نور ملکونو تشه دورې کوي سبق دیوالی د هندوستان دو گاڑی او جنگې د خپلو کې نو د ریلوے وزیر استعفا ورکړه چې زنا اهلهم زکا زما انتظام ټیک نو نو دا گاڑی زکا او جنگې سری لنکا او کا کم یو ملک یو سوزکه او جنگې دو او د ټریفک وزیر استعفا ورکړه چې زنا اهلهم زکا دا سوزکه او جنگې دو زه د وزارت قابل نه دلته د مړو انبارونه جوړ شو دا حکومت نه اهل نه دی یا دته مستعفی کېدل نه دی پکار تاسو وایي دا نه اهل نه دی مړه دا څه حکومت دی تاسو په ایمان وایي چې یو حکومت دی یو لارې د آرن علاج نشي کولی او د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی دا هم چېرته د سړي د زامنو حکومت دی په لارو کې بسونو کې او ټرکونو کې وګوره د هائی پریشر آرنې لګېدلي دي چې ډرایور والا ګوته یوړي او داسې چغ نارې کي چې سړی به وایي غوږونو پردې مې وشلې دا زما د جماعت سی ډي والا او سبات بلی جمعې پورې کماته د دې پته نه ولګېدلې وجنم دی اے جی ټریفک او ایس پی ټریفک او ڈی ایس پی ټریفک او انسپکټران د ټریفک دا ډېری په میز ورته کېده چې دا هائی پریشر آرنی چې دی د بسونو نه او د ټرکونو نه وباسئ دنیا ته د خدای په عظیم قهر گرفتار ده تش د ډرایورانو جیب لټول ضروری دي د سوارلو جیب لټول ضروری دي دا ضروری نه دي چې هلکه دا خلق په دې سړک روان دی او داسې هارن دی بجاو کو چې د خلقو نه دی ړپ بوټه دوی بلاره ودرې دغه جیبونه میبونه به ګوري خان نور خیر زه ستاسو ټول ایمان او کرتوتونه ماته معلوم دي قیام پکاري د دې شی علاج کوي کینی بیا به زه خپل عادت در سره وکم دا حکومت ته دا ملک ده ما نور ملکونه لیدلی دي ځکه په جزم سره دا خبره کوم نور ملکونه ملي دي نور ملکونو کې چې سړک کراس کې یو غاړې نه بلې غاړې ته اوړي نو الته به ته نه ودرېږي چورېږه چې دا لاره او موټر تیر شي نو زه به تیر شم نه ته به روانې لاس به داسې ونیسې که 200 موټر یو لاره را رواني
دا سي بریک بووي چې په زیب موټر او لارې جام کوي تب تیر شي هغه نه بعد باغوي تیری اوس خدای پراسته کته ټانګیوال ته ویل ګلګر واګی راکاګه 200 کنزل بدرته یا رشکې والا چې په سپیډ کې راخلاص ته خلاصونی سب چې در باندې درخېږي او بیړه د لغر کوي کنه غر کوي نو عرض میں داو چې دا منز بیگانگا ہرگز نہ عالم کے بامن ہر چی گردا آشنا کر د دین لوی دلیل د حکومت د ناهلیت بل څه کې دیش خود صدر ضیاء الحق ننو منلا چې د پاکستان د بمونو د دماکو خو اله اوس ابتدا وشوا مطلب دا چې نور به مخ کې ګوري او بغیر د افغان د مسلې د حل کولو نه بغیر بمونو دماکه په دې ملک کې څوک راټینګول نه شي او نه را قابو کول شي قابو یې کړی کراچۍ ته بمونه په کومه لار راځي سمندر کې نه را پوریږي په دې لار سي ستاده تلاشیانه وګورا ستاده ناقبندیانه وګورا او دا غې د پاسم کراچۍ غوندې زیات ستا بمونه رسیدل وګورا په دې لار سي بیا په دې لار د چرسو لارې کراچۍ ته په کومه لار ځي د پوډرو موټرې او ویګنې کراچۍ ته په کومه لار ځي بیا کراچۍ نه بار ملکونو ته په څه شي کې ځي په څه کې ځي ستا په دغه پی ای ای کې ځي تاسو پوه شئ دین ازیات نااهلیت دی حکومت بل څه کې دیش 2 لک ناکه بندې بل ورځ دلته بالا مانه نه موټر وتخته ناکه بندیان اوس چې پته لګیدا سه بل کڅ شو وته ناکه بندي د دې ناکه بندي ما ته معلومه ده دی چې ډزي نو نږدې ورته نه راځي خو چې سړی خپې وغځي نو بیا راشي ته ګر چا پیر شي چاله کلري شي سیب برازي دا زیب ملاحظه کوي عرض داو چې هغه جرنیلان هم ایماندار و د پاکستان پشان نو پاکستان نن بیړه تباہ ولې دا او غرق ولې دی ځکه چې پاکستانیانو سره د ملک غم نشته د ځان غم دی ورسره د ملک غم نشته د خپل کور غم دی ورسره د ملک غم نشته د خپل خېټه غم دی ورسره کپارزه کې ناس پارزه د عدنان حواله تر اعلی پورې ارزه چې ناستی د ځان غمي ورسره ځکه جمعات کې ناستیم د ځان غم دی راسره مال سړی راشي پلانی خو چای زوی وشتو ځوان زوی او ځوانه خزت بس زدانه کوم چې زه دړه په وینو جاړم